दरूद शरीफ हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई, भाई नबी सलातो सलाम फरमाइल, चाचे दुनिया के ला इलाहा इल्लल्लाहु वेलिवी और दद पजड़ की दयौ वर्बश उम्रा खैर पुरूती नो अल्लाह पाक बे द जहन्नम न उबासी आओ चिचा दुनिया के ला इलाहा इल्लल्लाहु वेलिवी आओ दद पजड़ की द गनम द दानी उम्र खैर पुरूतवी अल्लाह पाक बे द जहन्नम न उबासी आओ चाचे ला इलाहा इल्लल्लाहु प दुनिया की वेलिवी आओ दद पजड़ की द जर्री उम्र खैर पुरूतवी अल्लाह पाक बे द जहन्नम न उबासी। देजे पोरे द नबी सलातो सलाम हदीस मुबारक हो द हदीस वजाहत दा दे कि नबी सलातो सलाम फरमाइल, क्या दुनिया के ला इलाहा इल्लल्लाहु वेली खुदा माना न द चिन्निमा कलिमे वेली देसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल ले पकी उलमा वही ला इलाहा इल्लल्लाहु दाद दी टूली कलिमी नुम दे मंगौता सुवायु का ना पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वर्सर निश्ते सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु दे दी हदीस की इम्दा से रागली दी चा ला इलाहा इल्लल्लाहु विल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वर्सर निश्ते न दागी दा माना न चीनी में कलीमा बवाई न ला इलाहा इल्लल्लाहु दाद दी टूली कलिमी नुम दे लका गोरा मंगवता सुवायु अलका सूरत फातिहा कम सूरत ते वे अलका अल्हम्दुलिल्लाह सूरत ते नो अल्हम्दुलिल्लाह खु सूरत न दे दा खु तरवलत दाली न पोरे दे खुदा अल्हम्दुलिल्लाह दे टूल सूरत नुम दे दे टूल सूरत नुम दे या मंगवता सुवायु अलका कम सी पारवे वे अलिफ लाम मीम सी पारवे नो अलिफ लाम मीम सी पारा न दा अलिफ लाम मीम यो आयत ते लेकिन दा यो आयत दे टूल सी पारी नुम दे दासी ला इलाहा इल्लल्लाहु दा निम कलिमा न दा बल्कि दा दी टूली कलिमी नुम दे या लका हदीस के रागली दी सोच चे कुल हुवल्लाहु अहद लस करता हुई
سوک چې قل هو الله احد لس کرته وای دا غي دا معنا نه ده چې صرف دومره دی وای چې قل هو الله احد، معنا ټول صورت دی وای. قل هو الله احد دا د دې ټول صورت نوم دی. یا لکه حضور فرمایي من قرأ یاسین، چا چې یاسین ویل نو یاسین خو ټول صورت نه دی، یاسین خود دی صورت ابتدائی آیت تے، لیکن دا یو آیات دا دی ټول صورت نم دے. نو دا غرنگی پا دی حدیث کرالو چی چا لا الہ الا اللہ ویل تاغی خبری دا مقصد ندے چی نیمہ کلمے ویل، نا لا الہ الا اللہ دا دی ټولی کلمی نم دے، دا د دې ټولي کلمې نوم دی. لکه ګوره انسان ته انسان ولې وای؟ انسان ته انسان ځکه وای چې دکی یو صفت ده. انسان د انس نوته د انس محبت ته وای، ملګرتیا ته وای. نو دا یو صفت د خاطره د ټولي ډانچې ته انسان وای. نو د قرنګ علماء وای بشمار مثالونه په شریعت کې د دې شته چې لا الہ الا اللہ حضور چې فرمایله ده دا غي دا معنا نه ده چې محمد رسول الله بور سره نه نه، لا الہ الا اللہ دا د دې ټولي کلمې نوم ده. دا رنګ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سمانا ټول کلمه به مسلمان وای. دا نیمه کلمه نه ده بلکې دا نیمه ټوکړه د دې ټولي کلمې نوم ده. نو حضور فرمایي چې چا لا الہ الا اللہ دنیا کی اویل معنا ټوله کلمې ویل. نو دا کلمه خو موږ تاسو په خله وایو کنه. نو بیا حضور فرمایي د د پزړه کې د یوي د غنم دانه یا د ذره دانه خیر وی الله به د جهنم نه وباسي. دا ولی د زړه خبره ولی کای لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان دے. دا معنا دا چې صرف د جبه خبره کافی نه ده ترسو پوری چې زړه کې پریوتی نه. حضور فرمایي په جبل لا اله الا الله ویل او زړه کې دی هم د غنم د دانی عمره یا د اوربش د دانی عمره یا د ذری عمره ستا په زړه کې خیر وو الله به د جهنم نه بچ کی. نو اوربش لګ غټه ده. بیا حضور دا غینه وړو کې سیس دویم ځل ذکر کړي وی چا چې لا اله الا الله ویل دنیا کې او زړه کې د غنم د دانی عمره خیر وو. نو ګور غنم دانا د اوربش دانې نه په حجم کې په غټوالی کې وړخ کړي. او بیا دریم کرا تویل حضور چا دنیا کې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویل او زړه کې د ذری عمره خیرو. ذره څه ته وایي؟ د ذری علما درې تعریفه کوي. یو ذره په دې میګو کې سره میګي دي واړه چې ګوره ډیر تیز نظر والا نه نو هغه نه ویني. هغه ته عربی کې ذره وایي. یو ذره ده د زال چې پیخ کې نو زر بیا جوارو ته وایي. وګي خو پیژنې کنه بابا د وګي د پاسه چې کمی دانی وي هغه ته زر وایي د زال پیخ. او د زال زور ذره چې ده نو داغه سرو میګو ته وایي چې په نظر نخ کاری. اکثر دې مټیانو لا دې خوراک سيزونو لراځي ډېر انتهایی نری وي. نو ګوره داغه د حجم د غنم د دانې نه موړ کړي. دوی معنا علما دا کوي چې ذره څه ته وایي
چې ته ټولو کې کمزوري اوبه رواني په لختي کې چې بسیله رواني ته دا محسوس کې چې دا رواني دي او دی باندې ته یو خسنه یو خاشه پکې دي او هغه روانه کې نو ډېر کمزوري وبي خو ټولو نه وړو کې خاشه رواني نو چې کم د ټولو نه کمزوري وبدي او د ټولو نه کمزوري خاشه روانه کړه دغه ته ذره وای او سو کوئی دریم تفسیر دا ده که تاسو ته یاد شي ما خو لیدلی دي تاسو به هم لیدلی خامخا مخکې دا لنټرې نه وي نو د لرګو کوټې به وي او د رڼا دپاره پخوا خو ساده خلکو نو دې بره دیوارونه کې به لکه کړکۍ سوري نه پرېښوده نو بره چت کې به سوری کړو بره چت کې به سوری کړو نو هغه به چې د ورځې نور لګېده نو لاندې به رڼا وه د رڼا دپاره به چت کې سوری کو که تاسو ته یاد شي چې کله به موږ او تاسو کوټې ته دننه شو که نه او د نور رڼا به دې کوټې ته را دننه شوه نو د نور رڼا د حدودو موافق به نری نری خاشې تاوېدې تا به دا محسوس کوله چې لکه دا خو ټوله کمره د ګن نه ډکه ده دغې وړو وړو خاشو ته عربۍ کې ذره وایي نو هغه به که د نور د رڼا نه لږ هم را دې خوا شوې نو په نظر به نه ښکاره کېد دا انسان ته چې خدای پاک دا باڼه ورکړي موږ تاسو ته باڼه وایو عربۍ کې ورته اشفار وایي دې کې کمال سره او که خیال لیکلی هر سړی اټومیټک سترګې رپای لکه بغیر اختیار دغه ته ضرورت نه دا دغه خاشي د سترګو نه لري کوي دغه خاشي چې دي د ذرات اوس که دا باڼه نه نو فضا خو د هغې ذراتو نه ډکه ده او ستا سترګې هم ورته لمدي دي نو هغه به پکې پروزي نو سترګې به دله خرابه کړي خدای پاک یو وجیبه انتظام برابر کړي د انسان د سترګو د بچو د پاره چې د دغه وړو وړو ذرونه بچي الله پاک ورته دا باڼه لګولې دي بره دا باڼه د مچ نشته که تاسو مچ وکته نو داغه په سترګو کې باڼه نشته داغه د سترګې داسې کولو پاتې دي نو باڼه نشته د دغه ذراتو د بچاو د پاره د لاسونه خوځي مخه ته موږ تاسو وای بیا بارمان کې او د مچ غوندې بل لاسونه مروړې وای تاسو وایو کنه مشوي 300 کاله مخکې ورانه کړو نو په دې مصیبت اخته ده نه صاحب دا اصل کې دا لاس چې د سترګو مخه ته خوځي دا باڼه نشته د دغه ذراتو د بچو د پاره بچ کېدلو د پاره الله پاک دغه طاقت د مچ پدی لاسونو کې خېدنه پدی باندې بچ کړي کومنګ او تاسو د الله پاک د دې یو نعمت چې باڼه دي او دې ته فکر وکړو د دې شکر ادا نکړو او موږ او تاسو ټول ورځ دا سې کوله نو تا به کار کړو تاسو به ډریوري کړی وې دکانداری به هم کړی وې کاروبار به هم کړی وې خو ټول ورځ به هم دا چل کوو چې اوس دا خاشي په سترګو کې پرونځي ټول خلک به په دې څیز اخته او کاخته بنو الله پاک دومره یو مهربان رب دی خو موږ او تاسو د الله په نعمتونو لکه دماغ نه راکوزو دا یو باڼه هیڅ شی موږ او تاسو ته نه ښکاري یعنې زموږ او ستاسو په دې ټوله زندګۍ کې به دا فکر کې نه راغلی چې خدا دا باڼه خو یو قیمتي څیز دی یو قیمتي څیز دی خو د دې قیمت موږ او تاسو ته نه معلوم دی یو باڼو د لاسه زموږ او تاسو لاسونه اوزګار دي او خپل کارونه پکاو او سترګو کې خدای پاک دا حرکت ذاتی طور باندې اچولې ده نه په سړی ستړی کېږي نه ورته خیالي خبرم صحیح کوي لیدلم صحیح کوي اورېدلم صحیح کوي کاروبارم صحیح کوي خدا سترګو کې فضا داسې الله پاک غیر ارادي حرکت اچولې ده که ستا خوښه یو که دې خوښه نه وي خدا سترګې به رپي ستا د سترګې به رپي نو ګوره دغې ته ذره وایي چې کم دا خاشي تاویږي نو ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام
او فرمایل پیلوي چا لا اله الا الله محمد رسول الله دنیا کې ویلي او زړه کې د اوربشي د دانی عمر خیر وی الله پاک به د دوزخ نه روباسي جنت ته به بوزي. بیا وای چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دنیا کې زړه کې د غنم د دانی عمر خیر وی الله پاک به د دوزخ نه جنت ته روباسي. بیا دریم کرتا ډیر توسو کوي چا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی او زړه کې د دې ذری عمر څومره وړو کې سیز ده د دې ذری عمر پزړه کې خیر وی الله پاک به د جهنم نا جنت ترو بسی. دا د حدیث وضاحت منګه او تاسو ته پکې غټي مسلې دوه دي. نور خدا الله د نبی خبرې دي د کمالات او د علوم نډکې دي د الله پیغمبرونو دو خبرې منګه او تاسو ته پکې لوي دي. یو خبر ادا ده چې مسلمان بحیثیت مسلمان مومن د دې حیثیت نه چې مومن والے دې به دوزخ ته نشي. مومن د دې حیثیت نه چې مومن والے مسلمان د دې حیثیت نه چې مسلمان والے د پاره الله پاک دوزخ بالکل نه تیار کړي. خدا مومن او مسلمان چې دوزخ ته ځي د دوزخیانو عمل کوي. مسلمان د پاره الله جنت تیار کړي کافر د پاره الله پاک دوزخ تیار کړي. مسلمان بحیثیت مسلمان بالکل دا دوزخ ته نشي تللی لیکن هغه مسلمان دوزخ ته ځي چې د دوزخیانو عمل کوي. دروغ د جنتیانو نه دی عمل دا د دوزخیانو عمل دی. څوک چې دنیا کې دروغ وای د خود د دوزخیانو عمل کوي د دې خپل عمل ته سزا د پاره به دوزخ ته ځي چونکه دا عمل د دوزخیانو دی نو د دې سزا دوزخ کې دا رشتیا عمل د مؤمنانو دی د دې بدله جنت کې دنو جنت ته بسي. نو دا چې څومره مسلمانان دوزخ ته ځي نو دا به حیثیت مسلمان ندی تلی به حیثیت مؤمن ندی تلی دا په دې حیثیت باندې لاړ چې د دوزخیانو او د کافرانو اعمال وکړه وره. همغه تاسو نه چې څومره ګناهونه کیږي دا زمونږ استادو د ایمان تقاضا نه ده دا زمونږ استادو د اسلام تقاضا نه ده دا مونږ تاسو د کافرانو د دوزخیانو عمل خپل کړی نو ذکر ته سزا ملاویږي ګناهونه کو. نو مسلمان چې ګناه وکي نو د ګناه په وجه چونکی ګناه د دوزخیانو عمل له دوزخیانو ته د عمل سزا به چرته ملاویږي دوزخ کې. جنتیانو ته به د نیکی بدله چرته ملاویږي جنت کې. نو مسلمانان چې ګناه وکي علما د دې حدیث لاندې وای د خپل ګناه د سزا ته تیرولو د پاره با دوزخ ته ځي. الله پاک دې مونږ او تاسو ته بچ کړي امين. ډېر لوی خبره ده دوزخ یو ګران ځای دی. مونږ تاسو ته غف کاری دنیا لیونی کړیو کنه دوزخ یو ګران عمل له یو ګران ځای دی او دنیا کې ما تاسو ته بل شپونه دنیا کې د دوزخ اعمال هم ګران دي. ګوره د جنت کارونه د جنت کور آسانتیا ده د جنت کارونه آسان دي او دوزخ هم ګران دي او د دوزخ کارونه هم ګوره ګران دي. دنیا کې هم ګران دي خو موږ تاسو په دماغ کار نه کوي هغه ته موږ آسان وایو او دې ته ګران وایو. نو یو مسله پکې دا ده چې د ګناه په وجبه مسلمان دوزخ ته ځي او د ایمان وجه نه ده د کافر او د دوزخیانو عمل کړي دي. بس یو مسله پکې دا ده. دویمه مسله دا ده چې عقاید او جهان ایمان ته خیر ویل
چا لا اله الا الله ویل زړه کې د اوربشو عمره خیرو، چا لا اله الا الله ویل زړه کې د غنم د دانی عمره خیرو، چا لا اله الا الله ویل زړه کې د ذری عمره خیرو. الله به د دوزخ نه اوچت کې او جنت ته به بوزي. ایمان ته خیر ویل ولی د دنیا چې څومره خیرونه دي د دې تعلق ګوره صرف د ایمان سره دی. ګوره مسلمان ټول اعمال کردار خراب دی، خو زړه کې د اوربش عمره ایمان دی، بیا به هم جنت ته ځي. د غنم د دانی عمره ایمان دی، بیا هم جنت ته ځي. د زری عمره ایمان دی، بیا هم جنت ته ځي. پته ولګېدل که د دنیا څومره خیرونه راغونډ کې نو د ایمان خیر ته نه رسي. نو که خیر دی نو ایمان دی، که سرمایه ده نو ایمان دی، که نجات ته خو ایمان دی. بس تمام خیرونه او تمام کامیابی او تمام نیکی بس دا ایمان دی. بس باقی جو څومره خیرونه دي څومره کمالات چې دي د دې تعلق د ایمان سره دی. که ایمان ګور نو ټیک ده، که ایمان نو هغه د دې مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله یو کرته ویلي، منځ هم نه دی کړی، اودس هم نه دی کړی، روزه هم نه دی نیولې، زکات هم نه دی ورکړی، حج هم نه دی کړی، تمام ګناهونه یې کړي، دوزخ ته لاړه. لیکن د سزا تیرولو نه بعد ایمان دومره وړوکی کړی دی اوربشي ته رسولی دی. ایمان دومره کمزوری کړی دی د غنم دانی ته رسولی دی. ایمان دومره کمزوری کړی دی ذرې ته رسولی دی. لیکن چونکی ایمان خیر دی بیا مرته الله پاک د دوزخ نه نجات ورکړي او جنت ته بوزي وره. او دا ډیره لویه خبره ده. او دین یو بل مسله مخکاری هغه دا ده که څوک نیک اعمال کوي ایمان به قوي کیږي، اعمال کمای ایمان به وړوکی کیږي او کمزورې کیږي. نیکان خلق، اولیاء کرام خلق، د الله پاک نه یریدون کې خلق ایمان بڑھاوی، ایمان مضبوطی او نفس دباوی، نفس وړو کې کوي او ایمان غټای. د دیو جن علماء وی تکبر او کبر په هر څه کې ناروا دی. واحد ایمان دی چې دې کې به کبر کې. ایمان مدومره ټیټ ساتي، ایمان مدومره مضبوط ساتي او وی به چې زه خو مړه د خپل ایمان په یو لوی عالم نه ورکوم، زه خو د خپل ایمان په یو لوی پیر صاحب نه ورکوم. ایمان کده خو زما دی، خو ځان خپل بدن به خاورې ګڼي، خپل بدن به وی چې روره زه په خپله چې په دې حیثیت والی چې زه یم روره د دې مسلمان د خپو ګردم نه ځان به خاورې ګڼي، ایمان به ټیټ ساتي. وره مخکینی خلک چې هغوی به نفس دباوه، ګناهګار خلک، بدکار خلک، هغوی نفس اوچتای ایمان دباوی. ایمان اوربشی ته ورسئ، ایمان د غنم دانی ته ورسئ، ایمان ذرې ته ورسئ. غالبا ابو یزید بستامی رحمه الله دی سو کوئی بل ولی دی دا بادشاہ سره ناستو، بادشاہ سره ناستو، سړی بادشاہ سره ناست یې سم خوشحالی ویدتا دی نیکانو خلقو ته خدای پاک دا نفس خی د چې دی نفس ته وکته کنه نو سم صرف شوی یا لکه ته خو ډېر زیات صرف شوی ویلې غم مکوا ویلې داسې به دې سم کم چی د نیکو خلقو عجیبه سوچونه نو لاړو په دې بازار کې علاقه کې یو ډمه وه او زناکاره وه هغې له پیسې ورکړې وي د شپې څومره پیسې لې وي دومره وی دا پیسې واله او وی سار به زه بادشاه سره ناست یم بادشاه خو ما ته ډېر د عزت او د احترام په نظر ګوري چې پیر صاحب دی د الله ولی دی دوست دی و یا وی سار به راشي بادشاه نه به تپوس کوي چې دا څوک دی دا چوغې اغوستې ده او داسې ځان سره دی کېنولی دی به درته زما صفتونه وکړي ورته ښه ده خو بېګا ما سره زنا کوله صرف دومره ووایه بس دی بادشاه سره ناست دی په تخت باندې او کرسۍ وله برابره کړې ده مخکیني بادشاه نه هم ښه خلک هغه زنانه راله
بادشاہ توی صاحب دا څوک دی چې دا په کرسۍ د کینولې دی او با عزت او با وقار وې دا خو پیر صاحب دی او د الله ولی او د الله ولی دی وې د بیګا ما سره ټول شپه زنا کړی دا بادشاہ ورته دا سوي ویلې وای بنو رښتیا به وای ښا رښتیا به وای او ته ما ځان سره کینولې چې ته ولی بس پولیس ته आवाज وکړاوی نسی او د تخنه لاندې وغورځو او ی پړی او تغاړه کې خپو کې واچو یو راکا گئی راخ کوی په دې لارو کوسو کې خو چې خیر راخ ک کنه او دې پوزې نو دې سر نه وینه روانه شوې دې نفس ته داسې وکړه نفس بالکل میګه ته جوړ شو وې سم شوې کنه وې بیا ودا سه کې کنه بکې نفس ورته وای زما دې پوره توبې چې زما ګورې بیا نه سر بیگم خدای دا پر بس ته را اوچت خلق لوی خلق نفس ذرکی ایمان